السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ایمان یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. زه حسان زلمی یم. دا زما تاریخ درېیمه خپرونه ده. د لومړۍ او دومې خپرونې لینک په لاندې تفصیل خانه کې موجود دی. مننه. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له وفات وروسته له انصارو او مهاجرینو څخه لوی صحابه مخکې له دې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنازه دفن کړي په سقیفه بن ساعده نومې ځای کې راټول سوه. وروسته له ډېر غور او فکر یې د رایو په اتفاق حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلیفه په توګه وټاکه. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه اصلي نوم عبدالله او د پلار نوم یې قحافه دی. دی له فیل کال نه 2 کاله وروسته د مکې په ښار کې د نړۍ پر مخ سترګې وغړولې. د نسب لړۍ په شپږم پشت کې له پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کیږي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه له همهغه وړکتوبه پیغمبر علیه السلام سره ځانګړې مینه درلوده چې څنګه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بعثت خبر ورسید بې له ځنډه پر ایمان راوړ او مسلمان سو. په مشرانو کې لومړی خلیفه لومړنی سړی و چې اسلام یې راوړ. څنګه چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر خبره ژر تر ژره بې له دلیل غوښتنې تصدیقوله. پر دې اساس پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته د صدیق لقب ورکړ. کله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره بیعت وسو او د خلافت ستر امانت ور وسپارل سو، دا وخت د مسلمانانو یوې لوی غونډې ته داسې خطابه ورکړه: ای مسلمانانو، د اسلامي خلافت پیټی ازما پر اوږو کښېښودل سو. زه له تاسې غوره نه یم. په ښو چارو کې زما مرسته وکړئ او کله سمې لارې په کږه ولاړم زما مخنیوی وکړئ او لار راوښیاست. رښتیا، امانت او درواغ خیانت دی. ستاسو تر ټولو کمزوری پر ما تر ټولو ځواکمن دی، تر څو د هغه حق ورسوم، او هر ځواکمن مو کمزوری دی تر څو د مظلوم حق مې ترې نه وي اخیستی. تر هغه وخت چې د خدای او د هغه د پیغمبر متابعت کوم، زما متابعت وکړئ. لمونځ ادا کړئ چې د خدای رحمت در په برخه سي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خپل خلافت په پیل کې له کورنیو او بهرنیو ډیرو ستونزو سره مخامخ وو. په داخل کې ځینې د زکات مانع وو، یو شمیر له دین څخه وګرځېدل او مرتد سول، او ځینې د پیغمبرۍ درواغجن مدعیان سول لکه مسیلمه کذاب چې ګڼ شمیر کسان یې بېلارې او خپل پلویان کړل. په دې توګه اسلامي خلافت د بهرنیو دشمنانو روم او فارس امپراتوریو تر تیري او تهدید لاندې واقع سوه. د اسلام خلیفه سره له دې ټولو ستونزو هغه فوز رخصت کړ چې د اسامه بن زید رضی الله عنه په مشرۍ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حجة الوداع سفر څخه وروسته د شام د فتح دپاره آماده کړی وو، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ناروغۍ له امله مدینې منورې څخه د باندې دیراو. له شمرغه دغه اسلامي فوز په ډیر کم وخت کې شام فتح کړ او له ډیرو غنیمتونو سره مدینې منورې ته راستانه سوه. خلیفه د غنیمت له دغه مال څخه په استفاده د اسلام د فوز شمیر ورزیات کړ او د زکات د مانعینو، مرتدانو او د پیغمبرۍ د مدعیانو پر خلاف جهاد اعلان کړ، او دغه ټولې فتنې د 1 کال په اوږدو کې له منځه یوړې. مسیلمه کذاب او د پیغمبرۍ نور مدعیان یې ووژل. کله چې کورني حالات په بشپړه توګه آرام او اصلاح سوه، بیا نو د روم او فارس په امپراتوریو کې په اسلامي دعوت او جهاد لاس پورې کړ. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو 4 سره کسیزه فوز د حضرت خالد رضی الله عنه په مشرۍ د هجرت په 12 کال د فارس په لور ولېږه، چې د جنگ په نتیجه کې د فرات سیند سیمې د عراق تر مرکز حیره پورې فتح سوې، او د اسلام فوز ته ډیر غنیمتونه په لاس ورغلل، او د فارس امپراتورۍ ته د اسلامي فتوحاتو لاره خلاصه سول. کله چې رومیانو د اسلام فوز له فارسیانو سره د جنگ په حال کې ولید، له وخت څخه یې ګټه واخیسته او د مسلمانانو د له منځه وړلو په اراده د اسلام په خاوره تیری وکړ. دا وخت د هجرت 14 کالو. د اسلام خلیفه د مسلمانانو 4 فوزونه د هغوی مقابلې ته واستول. خالد بن ولید رضی الله عنه چې د عراق له فتح څخه وروسته مدینې منورې ته رارسېدلی وو، دی هم د هغوی مرستې ته ولېږل سو. کله چې د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه فوز د اسلام له نورو فوزونو سره یو ځای سو، دا وخت د یرموک د سیند په غاړه له دشمن سره مخامخ سوه، او وروسته له سخت جنگ نه د رومیانو فوز مات سو او شام د مسلمانانو په لاس فتح سو، چې دغه صوبه د اسلام د خپرولو لپاره یو ټینګ قدم ګڼل کیږي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه له 2 کالو او 100 میاشتو خلافت وروسته د هجرت په 14 کال له دې فاني نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترڅنګ خاورو ته وسپارل سو.
لومړی خلیفه د خپل ژوند په وروستیو ورځو کې چې د مړینې په ناروغۍ اخته و له سترو صحابو سره د خپل جانشین د ټاکنې په برخه کې جرګه وکړه. په نتیجه کې د ټولو صحابه کرامو لخوا حضرت عمر رضی الله عنه د دې ستر کار لپاره غوره کړی سو. د اسلام دوهم خلیفه چې اصلي نوم یې عمر بن خطاب او لقب یې فاروق دی، له فیل کال نه 12 کاله وروسته په مکه معظمه کې د قریشو په یوې مخوري کورنۍ کې وزیږید. د نسب لړۍ په اتم پشت یعنی کعب کې له پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ګډیږي. د بعثت په 6 کال د اسلام په دین مشرف سو او خپل اسلام په ډاګه ښکاره اعلان کړ چې د هغه د عمل مشرکان سخت په ویره او مخاطره کې واچول. کله چې عمر رضی الله عنه خلیفه سو، د لومړي خلیفه فتوحاتو ته دوام ورکړ. د روم او فارس د امپراتوریو ډیری برخې د اسلامي حکومت په ولکه کې راوستي، لکه چې یو لوی فوز د حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه تر قومندې لاندې د هجرت په 19 کال د فارس لوري ته واستاو. د اسلام فوز د فارس له فوز سره چې قومنده د رستم په لاس کې و په قادسیه کې سره مخامخ سو او د دوی ترمن سخت جنگ ونشت. د جنگ 3 ورځې دوام وکړ. په نتیجه کې رستم ووژل سو او فوز یې تیښته وکړه. کله چې د دجلې سیند نه پورې وتل، نو له دې ویرې نه چې مسلمانان به په تکل پسې وي، د دجلې پلونه ویجاړ کړه. حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه د فارس ماتي خوړلی فوز تعقیب کړ او له خپل مجاهدینو سره په سیند ورګډ سو. د خدای په فضل به کوم زیان څخه له سیند څخه پورې وتل او د مدائن ښار چې د فارس دولت مرکز تر کلابندۍ وروسته فتح کړ. د مدائن صوبې نه وروسته د عراق ټوله خاوره د اسلامي خلافت په ولکه کې راغله او خلک مسلمانان سول. کله چې فارسیان د مدائن او قادسیې په محاذونو کې مات سول او د عراق ټوله خاوره یې له لاسه ووته، په دې وخت کې یزدګرد د ایران ساساني پاچا یو لوی فوز د مسلمانانو مقابلې ته چمتو کړ. د هجرت په 20م کال د اسلام مجاهدین د نعمان بن مقرن تر قومندې لاندې ایران ته داخل سو. یزدګرد له یو لوی فوز سره مقابلې ته ورته راووت. دواړه خواوې په نهاوند کې سره مخامخ سوې. وروسته له سخت جنگ څخه د الله جل جلاله په مرسته مسلمانان بریالي سول او د فارس فوز ماتې وخوړه. یزدګرد وتښتېد او په ډیر لږ وخت کې د ایران ډیری برخې د اسلام په نور روښانه سوې او ایران هم د اسلامي خلافت یو جز وګرځید. دغه صوبه د فتح الفتوح په نوم یادیږي. همداراز مسلمانانو بلې خوا یعنی د اسلامي خلافت شمالي لور ته هم پرمختګ کاوه، لکه چې دوهم خلیفه د حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه فوز ته چې په شام کې و امر ورکړ چې پر دمشق یعنی د رومیانو د راغونډېدلو پر ځای باندې برید وکړي. په دې توګه د دمشق ښار له 80 ورځو کلابندۍ وروسته فتح شو. رومي فوزونه بیت المقدس ته وتښتېدل او هلته یې د اسلام د مجاهدینو په مقابل کې سنګر ونیو. کله چې حضرت عمر رضی الله عنه د رومیانو له دې عمل خبر سو، د هجرت 14م کالو عمر بن عاص رضی الله عنه د بیت المقدس ته فتح کولو لپاره ولېږه. څه ډول چې بیت المقدس د مسلمانانو مقدس ځای دی، نو د هغه د سپېڅلتیا له امله د وینو تویولو مخه ونیوله او تر سختي کلابندۍ لاندې راوست، تر څو رومیان بې له جنګه غاړه کښېږدي. څنګه چې رومیانو له کلابندۍ څخه د خلاصون وس نه درلود، نو د تسلیمېدو لپاره یې یو شرط وړاندې کړ. هغه دا چې که حضرت عمر رضی الله عنه په خپل بیت المقدس ته راسي، نو هله به موږ ورسره د سولې تړون لاسلیک کړو او تسلیم بسو. هماغه و چې حضرت عمر رضی الله عنه په ډیره خوشحالۍ له خپل یو مرئی سره بیت المقدس ته ورغلی او په دې توګه بیت المقدس هم فتح سو. حضرت عمر رضی الله عنه د هجرت په 13م کال حضرت عمر بن عاص رضی الله عنه د 400 مجاهدینو په مشرۍ د مصر د فتح لپاره چې د رومیانو په لاس کې وو ولېږه. د مصر فتح تر 3 کالو پورې وځنډېده، تر څو له یو لړ جنګونو وروسته د هجرت په 20م کال د سکندریې ښار فتح سو چې د دشمن وروستۍ فوزي اډه بلل کېده. په دې توګه د مصر ټوله خاوره د رومیانو له واکه ووتله او د اسلام سپېڅلی دین پکښې خپور سو. لنډه دا چې د دوهم خلیفه په وخت کې اسلامي خلافت پراختیا وموندله او په هره برخه کې اسلامي عدالت قائم و. منظم دفترونه جوړ سوه او د خلکو د سوکالۍ او هوساینې لپاره د اسلامي خلافت په ټوله خاوره کې لارې، پلونه، مدرسې او جوماتونه آباد سوه. کولای سو چې دا دوره له هر حیثیت تر ټولو روښانه تاریخي دوره وبولو. حضرت عمر رضی الله عنه له 10 کاله او 2 میاشتو خلافت وروسته د گهیز لمانځه د ادا کولو په وخت کې د یو مجوسي مرئی فیروز ابو اللؤلؤ په واسطه د هجرت په 40م کال د 43 کالو په عمر سخت ټپي سو چې 3 ورځې وروسته د شهادت
لوړ مقام ته ورسید او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه د مرقدونو ترڅنګ خاورو ته وسپارل سو. حضرت عثمان رضی الله عنه د عفان زوی دی چې لقب یې ذوالنورین دی او د بني امیه قبیلې څخه دی. په پنځم پشت یعنی عبد مناف کې د نسب لړۍ له پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ګډیږي. همداراز مور ام حکیم د عبدالمطلب لور او د محمد صلی الله علیه وسلم ترور یعنی عمه ده. په دې توګه هم د مور او هم د پلار له لوري د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره نږدې خپلوي لري. حضرت عثمان رضی الله عنه د فیل واقعین 6 کاله وروسته د نړۍ پر مخ سترګې پرانیستې او د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه په واسطه د اسلام سپیڅلي دین ته رابلل شوی دی. حضرت عثمان رضی الله عنه ډیر حلیم، لاس خلاصی، حیاناک، زغمونکی او پرهیزګار سړی وو. له ایمان راوړلو وروسته د قریشو کافرانو د اذیت او ازار په صفو کې راایثار سو ترڅو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لارښوونه حبشې ته مهاجر سو. حضرت عثمان رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وحیو کاتب هم وو. کله چې حضرت عمر رضی الله عنه د خپل خلافت په پای کې د ابو لؤلؤ په لاس ټپیسو نو هله د شپږو سترو صحابه وو، یعنی حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی کرم الله وجهه، حضرت طلحه بن عبد الله، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد ابن ابي وقاص او حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنهم په لوري په اشاره وویل دا 6 تنه دي، په خپل منځ کې کښیني او یو تن دي له خپل منځ نه د خلافت لپاره وټاکي او زیاته یې کړه چې زما زوی عبدالله دې هم په غونډه کې کښیني خو د خلافت حق نه لري. هماغه و چې د پورتني وصیت له مخې جرګه جوړه سوه. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه پیشنهاد وکړ چې هر څوک د خلافت هیلمن نه وي خپل حق دی بل ته ورکړي او په خپله دی لومړنی سړی و چې له خپل دغه حق څخه ورتیر سو. کله چې خبره تر دې ځایه ورسېده د جرګې پاتې کسانو هغه ته پیشنهاد وکړ چې موږ ټول ستا رایه او حکمیت منو، هر څوک چې ته له موږ څخه د خلافت لپاره وټاکې موږ ټول ورسره بیعت کوو. وروسته له دې حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه په دې برخه کې له ګڼ شمېر مهاجرینو او انصارو سره وکتل. کله چې د هغوی د اکثریت رایه یې ترلاسه کړه نبوي جومات ته ورغی او حضرت عثمان رضی الله عنه سره بیعت وکړ. وروسته له دې ټولو صحابه کرامو او نورو مسلمانانو هم ورسره بیعت وکړ او په دې توګه خلیفه سو. د حضرت عثمان رضی الله عنه د خلافت په زمانه کې په ختیځ او لویدیځ کې ډېرې لویې صوبې وسوې. د بصرې والی عبدالله بن عامر د خراسان په لور ولېږل سو او د هغه د جهاد او زیار په سبب د خوارزم، بلخ او تعلقانو سیمې د اسلام د مجاهدینو په لاس فتح سوې. د افریقا وچه کې هم د اسلام مجاهدینو پرمختګونه وکړه چې طرابلس، اندلس او د شمالي افریقا ټولې سیمې د اسلام مجاهدینو ته په لاس ورغلې. د قبرس ټاپو چې د اسیا د لوی وچې لویدیځ لوري ته د مدیترانه د سمندرګي په ختیځ کې پروت دی هم د مسلمانانو د سمندري فوز په واسطه چې مشر حضرت معاویه رضی الله عنه له رومیانو ونیول سو او دا د مسلمانانو لومړنی سمندري جنگ. حضرت عثمان رضی الله عنه د هجرت په 13 کال قرآن کریم ترتیب او تدوین کړ. د خلافت ټولې چارې د قرآن د احکامو، نبوي سنتو، د دوه لومړنیو خلیفګانو د تګلارې او د سترو صحابو د مشورې له مخې سرته رسولې. 12 کاله خلافت وکړ خو د هغه د خلافت په وروستیو کلونو کې یو شمېر فتنه اچونکو منافقانو د عبدالله بن سبا په لارښوونه د بصرې، کوفې او دمشق خلک د خلیفه پر ضد راوپارول. په دې اساس د هجرت په 15 کال له هغو څخه ځینې کسان مدینې منورې ته راغلل، په بغاوت یې لاس پورې کړ او د حضرت عثمان رضی الله عنه کور یې کلابند کړ. صحابه کرامو د هغه د کور په ساتنه کې پوره هلې ځلې وکړې خو یو څو تنو باغیانو د دیواله لارې حضرت عثمان رضی الله عنه ته ځانونه ورسول او په داسې حال کې شهید کړ چې د قرآن کریم په تلاوت بوخت وو. د حضرت علی کرم الله وجهه اصلي نوم علي دی. اسد الله، حیدر او صفدر لقبونه دي. ابو الحسن او ابو تراب کنیا نومونه دي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تره ابو طالب زوی دی. د بعثت او بلنې په لومړۍ ورځو کې یې د 11 کالو په عمر د اسلام پر سپېڅلي دین ایمان راوړ او د اسلام په مکتب کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر روزنې لاندې ونیول سو. پرته د تبوک له غزا نه چې هغه هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدینه کې خپل خلیفه پرېښود، نور په هر غزا کې ګډون کړی او خپل قهرماني ثابته کړې ده. د پوهې او تقوا ورستی پړاو ته رسېدلی وو. د حضرت عثمان رضی الله عنه له دردناک شهادت په 2مه ورځ د مدینې منورې ټولو مسلمانانو
یعنی انصار او مهاجرو په خپل خوښ او رغبت له حضرت علي کرم الله وجهه سره بیعت وکړ. په دې وخت کې حضرت طلحه، حضرت زبیر رضی الله عنهما او حضرت عائشه رضی الله عنها له خلیفہ څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د حضرت عثمان رضی الله عنه قاتلان ونیسي او په سزا یې ورسوي. خو حضرت علي کرم الله وجهه په دې فکر و چې باغیان او د حضرت عثمان رضی الله عنه قاتلان به هله محاکمه کوي چې په ټوله اسلامي خاوره کې د خلافت ټینګ او د باغیانو زور کم سي. د دغه ناسیزه اختلاف په سبب حضرت طلحه، حضرت زبیر رضی الله عنهما او حضرت عائشه رضی الله عنها د باغیانو او قاتلانو د محاکمې په حق له بصرې ته ورغلل او ویل ترڅو چې حضرت علي کرم الله وجهه د باغیانو قدرت او ځواک کم نکړي، مدینه منورې ته به بیرته ورستانه نسو. د شام خلکو چې والی حضرت معاویه رضی الله عنه هم د باغیانو او د حضرت عثمان رضی الله عنه د قاتلانو د محاکمې په نسبت له حضرت علي کرم الله وجهه سره بیعت ونه کړ. د همدې اختلافاتو په ترڅ کې د جمل او صفین جنگونه پیښ شول او اسلامي خلافت په دوه برخو وویشل شو چې د یو مرکز په کوفه او د بل یې په دمشق کې وو. د همدې اختلافاتو په لړ کې د حضرت علي کرم الله وجهه ځینې ملګري او فوجیان د هغه له بیعت او اطاعت څخه ګوښه شول او له هغه سره د مخالفت لاره ونیوله چې دغه ډله د خوارجو په نوم یادیږي. د خوارجو او حضرت علي کرم الله وجهه ترمنځ یو شمیر جنگونه پیښ شوه چې تر ټولو مشهور د نهروان جنگ دی. عبدالله بن واحب راسبي د 4000 خوارجو په مشرۍ پر مداین باندې یرغل وکړ او د مداین واکمن عبدالله بن خباب رضی الله عنه او د هغه میرمنې شهیدان کړل. کله چې حضرت علي کرم الله وجهه له دې پیښې څخه خبر سو، 15 مجاهدین د انبار ښار کې راټول کړل او د یوې اوږدې بیانیې په ترڅ کې د خوارجو جنگ ته وهڅول. لوی صحابه هم دغه جنگ تایید کړ او هغه یې رښتینی جهاد وګاڼه. لنډه دا چې د هجرت په 38 کال د دواړو خواو ترمنځ یوه داسې سخته نښته وسوه چې په نتیجه کې عبدالله بن واحب راسبي له خپلو ډیرو پلویانو سره ووژل سو او یوازې 10 تنه ترې ژوندي وتښتېدل او بس. له مجاهدینو څخه 9 تنه د شهادت لوړ مقام ته ورسېدل. وروسته له دې جنګه حضرت علي کرم الله وجهه کوفې ته ولاړ. د هجرت په 40 کال د روژې د میاشتې په 19 نیټه د سهار د لمانځه لپاره جومات ته ورځي چې له خوارجو څخه یو تن عبدالرحمن بن ملجم له خپل مورچل څخه سر راپورته کړ او په زهري لړلې توره یې حضرت علي کرم الله وجهه وواهه او شهید یې کړ. حضرت علي کرم الله وجهه 15 کاله خلافت وکړ. د شهادت له دردونکې پیښې وروسته د اسلامي خلافت ځلانده دوره هم پای ته ورسېده او دغه ستر امانت د حضرت حسن رضی الله عنه د خلافت د لنډې دورې د بني امیه کورنۍ ته په لاس ورغلی. زه حسان زلمی یم. دا د ایمان یوټیوب چینل زما تاریخ خپرونه ده. تر بلې خپرونې مو زه پر یوازې او یوه الله جل علا شانه سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.